سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به په نړیوال شلاوري جام په لړ کې به سبا د سویلي افریقا پر وړاندې خپل لومړۍ نیمه پیلوبه ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي د کرکټ ملي لوبډله به سبا د شلاوري نړیوال جام په لړ کې به له سویلي افریقا سره خپل نیمه پیلوبه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ دا هم په پلان کې لري چې یا د سیالي په کابل کرکټ لوبغاړي کې په لوی سکرین باندې خپل هیوادوالو ته خپاره کړي. ټاکل شوی ده چې افغانستان او سویلي افریقا کرکټ لوبډلو ترمنځ به سبا سهار د افغانستان پر وخت 5 بجې باندې لومړۍ نیمه پیلوبه ترسره شي. د افغانستان او د سویلي افریقا لوبډلو ترمنځ نیمه پیلوبه په هغه کرکټ سټیډیم کې ترسره کیږي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په ګروپي سیالۍ کې د 5 لوبډلې سره مخ شوله. هغه کرکټ سټیډیم که وګورو د توپونې لپاره ډیر جوړ دی. هر لوبډله چې ټاس ګټي لومړی به توپونه کوي. خدای دې وکړي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په دغه لوبه کې د لوبې ټاس وګټي او خپل توپونه وکړي. همدغه راز د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر راشد خان په ویډیويي پیغام کې د هیوادوالو غوښتنه کړې ده چې سبانۍ لوبې لپاره دعاګانې وکړي چې ترڅو سیمي فاینل کې ساوث افریقا لوبډلې ته ماته ورکړي چې فاینل ته لاره پیدا کړو. تاسو هم ټول هیوادوال دعاګانې وکړي چې افغان کرکټ ملي لوبډله سبا ساوث افریقا ته ماته ورکړي او فاینل ته لاره پیدا کړي. نوموړي راشد خان د هیوادوالو مننه کړې ده چې همیشه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته دعاګانې کړې دي. دا د افغانانو دعاګانې او د لوبغاړو محنت دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن دغه ځای ته رسېدلې ده. راشد خان ویلي دی د سویلي افریقا لوبه ډیره مهمه او نیمه پیلوبې تم دعاګانې کوي چې ترڅو د افغانستان کرکټ ملي لوبډله و پیلوبې ته لاره پیدا کړي. دا به د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره ډیره د فخر خبره وي چې په 2024 شلاوريز نړیوال جام لپاره و پیلوبې ته لاره پیدا کوي. واقعا د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دغه شلاوريز نړیوال جام کې ډیر زبردست په زړه پورې د پام وړ لوبې وکړلې چې د ټولو افغانانو زړونه یې وګټل. د ټولو افغانانو پر شونډو باندې مسکا راویستله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې دا لومړی ځل دی چې نیمه پیلوبې ته وتلې ده. خدای دې وکړي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دغه نیمه پیلوبه کې د ساوث افریقا لوبډلې ته ماته ورکړي او پیلوبه ته هم لاره پیدا کړي. ان شاء الله د افغانانو دعاګانې ورسره دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به پیلوبې ته رسیږي.